دا یو انا ورکه سوي دا دا دیګ وږي بیا دلته خدای مکه نور دغه کوي پلانکا کوي نو چې څوک چې موږ سره عصمت الله کاکړ صاحب موجود دی هغه سره دلته راغلي یو ناوړک ته بیا د ناوړک څخه نجیل او لا نجیل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ د دلته راغلي یو ناوړک ته بیا د ناوړک څخه نجیل او لا نجیل څخه بیرته د نار ښکلا موجوده ده خوبصورتي موجوده ده او دلته هټ سې جوړ کړي دي او ډېر په زړه پورې جمالیاتي او عصمت صاحب ته د دې هټ سې جوړ شوي دي ډېر په ښایسته انداز جوړ شوي دي خو دلته خو ته کار هم کوې زما په خیال باندې نه نو که ته لږ په دې حواله راته ووایې دا څنګه جوړ شوي دي او دا څنګه دومره خیال یې ساتل کېږي او څوک یې ساتي دلته څرنګه مجلس دی ماشاءالله دی داسې دی د ارمي والا خپله جوړ کړي دا ځایونه ښه زبردست ده هر څوک راځي په دوبي هم راځي په ژمي هم راځي یعنې زموږ هم یو کار روزګار پر چلاو دی وینې د نور خلکو هم پر چلاو دی یعنې ښه زبردسته دی که دا یي که وړک یي دلته څو دغه جوړ شوي دي دارنګه څو ځایونه جوړ شوي دي او دلته څوک راتلی شي عام ولس راتلی شي که دلته دا یو د چا په ذریعه باندې راتګ چې وي هغه مهم بلکل راتلی شي هلته پیسې جمع کېږي خپل غر سړي باندې پیسې کاټوي بیا راځي دلې مطلب بکین باندې ورکوي شپږ اووه ځایه دي دلته سونی مطلب پیسې چې دلته څوک په چکر راځي فیملي راولي یا دلته سیاحت کوي که نه نو دا به څرنګه دی به له چا سره رابطه کوي او څرنګه به دغه کوي بلکل به ځي هلته به ارمي والا چې کوم خپل دغه دی هلته خپل دغه ورکوي مطلب د دې ځای دپاره دغه ورکوي چې ورسې مطلب تا ته اجازه درکوي هو خپل پیسې یې جمع کېږي مطلب پاسې دی دلته دا سونی مځکه ده او دلته سونی ارټس جوړ شوي دي ارټس په پښتو کې څه شی یاره ځایونه ډېر زبردست ښه ځایونه جوړ شوي خو ډېر ښه زبردست دلته که څوک له شپې راشي بیا به څرنګه ترتیب راتلی شي دغه دی مطلب دلته چې له شپې راشي بیا دلته ځایونه څه شته دغه یاره دغه خو راځي تقریبا 8-9 بجو پورې هغه بعد دهنۍ بیا باندې بس بیا ګیټ بند بیا ګیټ بند شي دلته د مثال کې تا ویلی چې خلک په روزګار هم دي ستاسو ښه موزیم څخه یا اوس د ډیچې دغه شټم سټارټ دی نو انشاءالله وبلګی چې خامخا راځي ډیچې به دلته څرنګه دلته به دغه کېږي که دا غرو کې دا ګوره دا بالا ځایونه جوړ شوي دي زموږ د علاقې والا یې دا مځکې اوس خرڅ کړي خامخا دغه علاقه چې ده دا دومره ښکلا چې لري او دومره خوبصورتي چې لري دا ځای شته نه ده نشته دومره یو کاکړ دی یو حساب کتاب یو حساب کتاب دی ویش مو کړی کوم ځکه وش بس تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې دا یو کاکړ دی یو حساب کتاب د خلکو د کفریت مامیان یا د خلکو تر واډیانو د شخړې جنګونه مسلې یا ماشاءالله د نور دا علاقه ده ښه په امن ده ښه زبردسته ښه پاسته خلک دي والله په زندګي چا ته تاوان شته نور ورسېدي تا ته په زندګي تاوان نه درسي ماشاءالله دی یو ډېر زموږ ډېر خلک کله کله ګیله کوي دا ناوړه د خلکو څخه نو موږ په کار دی دا دغه د ایکسپوژر چې دی دا سیاحت دی دا پروموټ کړو او چې دلته چې کوم خلک راځي د هغوی احترام چې دی ډېر ضروري دی د هغوی عزت چې دی ډېر ضروري دی نو په دې حواله باندې تاسو کار کوئ له خلکو ته مثال که ډېر خلک شته هغه وایي دلته چې خلک راځي نو د بار والا وینې اوس مطلب اوس ما په دا ځای باندې څوک لګولی دی چې ته پام کوه زه څه خبر یم شاته دی کوم جمعونه کوي کوم څه دغه دی ته ماته دا راوښیه دا ناوړک د تاریخ په حواله که تاسو یو څه معلومات شته تاریخ څنګه مطلب ما سره د اخبار مثال کې دا ناوړک ورته وایي دا سره دغه ناوړک دی دا یو انا ورکه شوي دي دا ناوړک دا دیګ وږي ډېره مننه کور ته ودان خدای خوشحال ساته